أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. دا سورة آل عمران 29 نمبر آیت مبارکہ صحیحہ تلاوت شوا. قل اوایا ان تخفوا ما فی صدورکم، کتاسو پټوي هغه شی چې ستاسو پسینو کې دي، او تبدوه یا اخکارا کوي، یعلمه الله پوهیږي پاغه باندې الله تعالی، ویعلم او پوهیږي ما فی السماوات پاغه سوچ پاسمانونو کې دي، وما فی الارض او پاغه سوچ پزمکه کې دي، والله علی کل شیء قدیر، او الله په هر شی باندې قادر دی. په دې آیت کې د دنیا یره بیانې چې الله رب العزت تاسو ښکارا او پټو ارس معلوم دی، الله خبردار دی داغینا. که تاسو په پټه باندې د کافرانو سره تعلق ساتئ، نو الله رب العزت پاغه باندې عالم دی، الله پاغه باندې پوهه دی. کې دې شي چې الله رب العزت په دې باندې په دنیا کې سزا درکړي، او که دنیا کې سزا درنکړي نو دا ټول ارسو ستاسو لپاره عمل نامه کې لیکل کېږي. د قیامت په ورځ باندې به دا ارسو تاسو ته ښکاره کړلی شي. بیا دلته قل ان تخفوا ما فی صدورکم، د معنی مراد مفسرین ویا د کافرانو دوستی دا کپزله کې پټ ساتي او یا پخلی باندې داغي اظهار کې، د دې دواړو نه الله رب العزت خبردار دی. او دویمو مطلب داره د نبی علیہ السلام تکذیب کول، د نبی علیہ السلام تکذیب د نبی علیہ السلام پټي یا اخکار کیا په جنگ کولو داغ سرا. دریم مفسرین و یا پدی کې عموم ده چې الله رب العزت د بندگانو په هر یو حرکت باندې پوهه ده، او دا د دې لپاره وایو چې مسلمانان چرته د کافرانو سره دوستی اغونه کې. او بیا د آیت کې اخفاء دائمه کې ذکر کړه، وې ځکه د کافرانو سره موالات یعنی پزله کې په هر حال کې هغه حرام دی، او خکارا کولی په تقیه سره دا جائز دی. لکه بیگا مونږ په دې باندې تفصیل او وضاحت کړو چې کله ته دا غوینه یریږي نو خله باندې تعریف وکي، خو لیکن ځلکه ورلزه اغه نه ورکه. او سورۃ النحل کې به ان شاء الله
بیا په دې باندې زیات او تفصیل او وضاحت بیا به الته کوو ان شاء الله. بیا دلته د آیت کې وایي وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. دې کې علت او دلیل دی د مخکې خبرې. ګور الله رب العزت اسمانونو کې څه دي ځمکه کې څه دي د هغې نه خبردار دی. نو ستاسو د زړونو حالت هغه ورته معلوم دی. او بیا د آیت کې تهدید بالعلم دی او ډیر کرته قران کریم کې تخویف او بندگانو تورکی او د الله په علم سره چې الله رب العزت پتا سو باندې عالم دی. د الله رب العزت نه صفت نشته دی. یوم تجد کل نفس فاغورزو چې پیدا بکی هر انسان ما عملتو حق عملو چې کړی دی من خیر د نیکینا محضر حاضر کړی شوی وما عملت من سوء آغا چې کړی دی د بدو عملنا تودو خوخویبا لو ان بینها ارمان دی چې وی په مابین د دې نفس کې و بینه په مابینو د دې عمل کې امدن بعیدا مدلری ويحذركم الله نفسه او يروي الله تاسو د خپل نفسنا والله رؤوف بالعباد او الله شفقت کون کې دې په بندگانو.